د ښاري پوهنې امیر د خپلو خبرو پر مهال د هېواد د ځوانانو د عامه افکارو په لوړولو کې د پوهنې رول مهم وباله او د ښوونیزو فعالیتونو میکانیزم ته په اشارې ټینګار وکړ چې د ښوونیزو ننګونو د له منځه وړلو د ښوونې او روزنې وضعیت ښه والي او د خیالي ښوونکو او زده کوونکو مخنیوي په برخه کې باید جدي هڅې وشي. اگر خدای نخواسته د مکتبتان غیر شرعی کار انجام داده شود یا معلمین خیالی داشته باشین یا خدای نخواسته شاگردای خیالی داشته باشین، مسئولیت بعدیش به امیر مکتب است، به امیر مدرسه است، به امیر کورس است. از او خداوندم پرسان میکنه، ما مردم از او پرسان میکنیم. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد عمومي رئیس خلکو او نظام ته د خدمت په برخه کې د پوهنې اړوند مسؤلینو له هلو ځلو څخه د ستاینې ترڅنګ یې ځینو موضوعاتو ته په اشارې ټول مسؤلین د الله تعالی د اوامرو د پلي کولو په برخه کې مکلف وبلل. هغه دا مسؤلیت هم لري چې دغه علم به تر نورو تر غوږونو رسوي، نورو ته به ورزده کوي، سفرونه ورپسې کوي، ځکه دا علم ده. د دغه علم له مخې څخه موږ تاسو د ذات مقدس د الله او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات پیژندلی ده. همداراز دغه علم د چې ما او تا د بد او د ښه توپیر ورباندې کوو. دغه غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د هېواد د ځوانانو د روزلو، د الهي احکامو په رعایت او له منکراتو څخه په مخنیوي ټینګار وشو چې په دې اړوند استادانو ته لازمي سپارښتنې هم وشوې.